د روژې مبارکې میاشتې لپاره څنګه عملی برنامه ولري. بهتره خو دغه ده چې کله پیشنهادي ته پورته کېږي او نیت کوي د روژې، البته نیت یې دغه دی چې ته پیشنهادي لپاره پورته شوې، ضرورت نه دی چې ته نطق وکوې. د هغې نه وروسته څه لمونځ کوې، څو رکعته به د سهار لمانځه ته ځې، نارینهو دپاره مسجد او د خویندو دپاره کور، او بیا دغه نه وروسته د سهار اذکار لولئ او د قرآن کریم تلاوت کوئ. د هغې نه وروسته به خپل کار دپاره ځئ. کوشش وشي چې فرض 15 واړه لمونځونه په جماعت سره ادا شي. ماسپښین لمونځ حتی که په دفتر کې هم مشغول وي، په کار کې هم مشغول وي، په دکان کې هم مشغول وي، لمانځه ته ولاړ شئ د ماسپښین. د هغې نه وروسته که وخت پیدا شو لږ قیلوله دې وکوله، بهتره خبره ده. اقیلو فإن شیاطین لا تقیل. او که وخت سره نه و د قیلولې نو خیر دی، خپل کار د مخکې بوزه. مازدیګر د لمانځه نه وروسته هم خپل اذکار د ماښام او دپاره آمادګي، او بیا د افطار دپاره دعا، او د افطار نه وروسته دغه مړ وخت دی، بهتر استفاده ورنه وشي د تراویح دپاره آمادګي. ډېر زیات استغفار او ډېر زیات دعاګانې او ډېر زیات تکبیر وویل شي، او کوشش وشي چې هر لحظه د رمضانه ګټه اوچته کړو.